زلا سنوایم چې داغ دې پزړو او زلا سنوایم چې داغ دې پزړو یتلا ګلې کړې چې دیدار دې وکو تلا ګلې کړې چې دیدار دې وکو زما د واړه عمر کار دې وکو یدا مرور ګرځا کمی رضا کړې د هندوي زوی بهیما هی زوی بهیما لیونې نو ملیونې کړم بیلتون در پسې او جانان ډېر مې جړلې دي پرون در پسې هسې رباب سره مزه کوي هسې رباب سره مزه کوي درد وي خو سندره ترېنه جوړه شي او ځینې یاران لکه خواږه ماشومان ځینې ملګري لکه غبرګې سترګې السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زیم ابوبکر او تاسو ګورئ خپرونه د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې زموږ سره زموږ درون ګران میلمه د ادب د میدان شهزاده سلمان سراج چې موږ په امید د یادونو مازیګر ته راوستی دی او مازیګری دی ماښام ته نږدې ټایم دی لنډه شان مرکه را جوړه ده د هغو سره ستاسو ملاقات کوو سلمان سراج د یادونو په دې مازیګر کې موږ تاسو ته هرکلی وایو ډېره مننه ابوبکر صاحب ستاسو د یادونو مازیګر د ټول ټیم چې تاسو موږ له دومره ټایم راکوئ دومره مینه راکوئ ډېره مننه سلمان سراج د یادونو مازیګر مینوال په بار ستاسو غوښتنه کوي چې د دونه پروګرام ریکارډ کوي نو هغو ته به تاسو څه وایئ د هغو ټولو مینوالو ډېره مننه کوم او دغه یو پیغام ور کوم چې د یادونو مازیګر د یوټیوب چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ ډېره مننه سلمان سراج مینوال به انتظار کوي او ما ته پته ده چې د هغو نه ستاسو د غزلې او د دې د انتظار نه برداشت کېږي هغو به په دې امید چې یاره کله به سلمان سراج موږ ته نو ستاسو هغه ترنم انداز چې دی هغه مینوالو ډېر زیات خوښ کړی دی نو هغې سره که هغه ترنم انداز کې خپل څه غزل شریک کړي نو ستاسو به ډېره مننه وي ډېره مننه ابوبکر صاحب زه به ورته یو غزل ویم جی ارشاد زلیونې به ګرځېدم لکه مجنون در پسې جانان ډېر مې جړلې دي پرون در پسې زلیونې به ګرځېدم لکه مجنون در پسې جانان ډېر مې جړلې دي پرون در پسې کدی دا حسن نوې نو مینتوب بنو که جدائی دی نوے نو لیونتوب بنو لیونے نو ملیونے کڑم بیلتون در پسے او جانان ډېر می جړلی دی پرون در پسے او ما بی جرما عدالت لیدلې نه دی ما د ښکلو محبت لیدلی نه دی او دا صادق چې ځان ته وایي دا دروغ دی ما په ده کې صداقت لیدلی نه دی د غیرت تمتې مه کوه زړګیه ستا د یار مې څه غیرت لیدلی نه دی او ښه سوچ فکر ورته وکړه پلو والا بې د سختې چا راحت لیدلې نه دی ورته مه ګورئ نظر چرته نشي یار د کوره راوتلی چرته نه دی لیونی به په دنیا نه ګرځېدلی لیونی به په دنیا نه ګرځېدلی ډېره مننه سلمان سراج امید دی چې د یادونو مازیګر مینوالو به ستاسو د دې ترنم غزل نه ډېر زیات خوند اخیستی که یو غزل بل زموږ سره شریک کوي امید لرم څنګه چې د ملګرو موږ خوند واغځي به د مینوال نورم خوندونه ولي جی ښه شوله ډېره چې انکار دې وکړو ښه شوله ډېره چې انکار دې وکړو زما د واړه عمر کار دی وکړو زما د واړه عمر کار دی وکړو ښه شوله ډېره چې انکار دې وکړو ښه شوله ډېره
چې انکار دې وکړو زما د واړه عمر کار دې وکړو زما د واړه عمر کار دې وکړو زه لاسه نه وایم چې داغ دې په زړو او زه لاسه نه وایم چې داغ دې په زړو یته لا ګیلې کړې چې دیدار دې وکړو ته لا ګیلې کړې چې دیدار دې وکړو زما د واړه عمر کار دې وکړو زما د واړه عمر کار دې وکړو او خلک چې نخا ولی ګوري ورته خلک چې نخا ولی ګوري ورته یتا چې مخ پټ کو نو غزار دې وکړو تا چې مخ پټ کو نو غزار دې وکړو زما د واړه عمر کار دې وکړو زما د واړه عمر کار دې وکړو خاطر زړه له تا نه چا وړی دی او خاطر زړه له تا نه چا وړی دی یو وار به دې راشي که لږ وار دې وکړو وار به دې راشي که لږ وار دې وکړو زما د واړه عمر کار دې وکړو زما د واړه عمر کار دې وکړو ډیر ښه زبردست سلمان سراجو امید لرم چې ډیر زیات خوندونه به د مینوالو اغستي څنګه چې ته موږ خوندونه اغستل د خپله مرکه د یادونو مازدیګر د خپرونه راغونډو خو دا به ستاسو په مختصر شان ټپو راغونډې کړو نو که مینوالو ته هغه ټپې ووایي په هغه ټپو به بیا د خپل پروګرام راغونډ کړو جي ابوبکر صاحب ټپې داسې دي چې ټپیزې دي ابرته وکړم د لوړو غرونو په سر ګرځه زه وږې تږې نهر ګرځه ګریوان شلیدلې بهر ګرځه یا دا مرور ګرځه کمې رضا کړې د هندوي زوی به یما هی زوی به یما بلها کارونه یې وران ویجاړ شي نازکی شونډې پاړ پاړ شي رنګي تک تور پنور دهاړ شي او څوک چې د یار کلي ته لاړ شي چې بې دیدنه تیرا ځینو مړ دي شینا هی مړ دي شینا او که په خبره پوهېدلې دومره به ولې جړېدلې تا ته به ولې ودرېدلې او که زړه مې ستا نه صبرېدلې په پرونی پیغور به شام ته تللی وما هی تللی وما او مخ رانه واړوي شرمیږي کلا کوڅه کې چې تیریږي او جنۍ وړه دا ناپوهیږي مینه په تلو راتلو زیاتیږي منکر مراز چې زړه دې صبر شینا هی صبر شینا هلته بلا ښکلي اوسیږي را باندې ښار کې څه چل کیږي او په دیدنونو سر ماتیږي او زړه مې بیا ټوله شپه خوږیږي زه د دې غمه پېښور ته نه راځمه هی نه راځمه ډېره مننه ډیر ښه زبردست ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زموږ د یادونو د مازدیګر خپرونه سرته رسي د روان پروګرام پورې موږ د خپل میلمه سید امین سره د عطاالله سره د سلمان سراج سره د روان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله فامان